مکینه واخله تسمانه پورې ما ته د درست جهانه ګرانه مورې دا درته چا وې ژړاګانې کوه ما ته په لپو دواګانې کوه ستا چې دعا کې مغفرت کې زما ستا قدمونو کې جنت کې زما راته مشال غوندې بلېږي مورې یوه لحظه مینېږي مورې ته وایې څنګه شپې تېرېږي تا ته نور څه وایم بس پرې تېرېږي مورې به اوس په سرې غرمې پاسمه زه د سهار 4 بجې پاسمه د ورځې ټوله ورځ ډیوټي وي زما د شپې 8 بجې چوټي وي زما بیا که سالل وي او که چې پخوم ستا په یادونو کې روحې پخوم کم لامبل خو لاسو خپې وي زما د شپې 1 بجه کپړې وي زما نه په جمعه دغسې نه د ځان شته حفاظت هغسې پورته کلاس په دې کړو غواړه ما ته د رب نه خوشحالي وغواړه ته مجبورې او لاچارې یادوې ما ته د کور اوچې روچې یادوې هغه سرونه تنکارې چېرته دي د برکت په لاس روټې چېرته دي نه د وطن غوندې سپور کېږدمه مخکې اخبار او یا ګورې کېږدمه داسې روټې زما تېرېږي کله د شرارت ژوند مې هېرېږي کله چې لږ ناوخته به د شپې راتلمه تا نه به پر تر بسترې راتلمه تا به ویل وي غمګپې وباسه ما به ویل مسې دې بس دې وباسه نوې کپړې دې را په غاړه بکړې سترګې دې دورې راته دواړه بکړې په دې موضوع به د اختر راغلمه مورې ستا کولر به زر راغلمه هغه اختر شته خو مزې نشته دی چې پکې پرېوځم هغه خپې نشته دی نه مې ته خپل کړې نه ما سر درکړې چې مبارکي مې د اختر درکړې څنګه چې ټک مې د تمبې یادوې داسې به ما په مسلې یادوې مور دلته کې هره ګندګي ډېره ده دا نه چې یو پکې ګرمي ډېره ده نن مې خبر ده واقعاته کړلې مورې خفه مې ډېره زیاته کړلې په دې اخر کې به معافي وغواړم زه عاصم به د خپل وطن خالي وغواړم